الحمدلله په جومات او مدرسې د تعمیر کار شروع شوی دی. د تخانې کودایي مکمل شوه، لاندې پکې لانټر کار شروع دی ان شاء الله. د دې نه پس به سیخاني بیا به نور آبادي کېږي ان شاء الله. زما محترمو د هغه ځمکه وه چې د دې د تعاون په باره کې د تاسو نه موږ اپیل کړی او ډېره قیمتي ځمکه ده. دا مین روډ دی که تاسو ته ښکاري چالو روډ دی او بالکل بازار دی. هغه طرف ته دې طرف ته ټول دوکانونه دي. په دغه ځای کې جومات ته انتهایی اشد ضرورت مو. نو موږ د دې د تعاون په باره کې د تاسو نه اپیل کړی و. ډېرو مسلمانانو، ډېرو ورونو، ډېرو خویندو الحمدلله ښه په اخلاص موږ سره تعاون کړی دی. دا ځمکه ډېره قیمتي ځمکه وه، الحمدلله شوې ده. اوس په دې باندې تعمیر روان دی. هغه ملګرو چې موږ سره تعاون کړی دی، هغه خویندو چې موږ سره تعاون کړی دی، الله سبحانه وتعالی دې ستاسو د اخلاص په خپل دربار کې قبول کړي. تاسو ته د الله سبحانه وتعالی د یوې روپۍ بدلی په دنیا او آخرت کې درکړي. زما محترمو تعمیر روان دی، په دې باندې موږ بیخي خالي لاس باندې دا کار شروع کړی دی. نو د ستاسو د تعاون ته زموږ ډېر زیات حاجت دی. موږ سره لږ نور اخلاص هم وکړئ د دې دپاره چې د الله دا کور مکمل شي او دلته مدرسه او د مسجد او د منځونو دا ترتیب برابر شي. که کوم ملګری موږ ته سیمټ اخیستل غواړي نو هغه دې سیمټ واخلي، خیر دی راودیلیږي. که کوم ملګری موږ ته بجري اخلي یا شګه اخلي یا نغدې پیسې رالیږي یا سریا راته اخلي، چې په څه کې ستاسو زړه مطمئن وي هغه شی موږ ته واخلئ، موږ ته راولېږئ. زموږ د ځي پته دوره روډ مسجد ټاون ته بالکل مخامخ وینو سره پل سره نږدې پېښور. د رابطې نمبر دی زمونږ، که کوم ملګری موږ سره رابطه کول غواړي 0311 0096 د بینک د اکاونټ نمبر هم کوشش کوو چې موږ په سکرین باندې ورکو. که کوم ملګری په اکاونټ کې خپل تعاون اچول غواړي نو ان شاء الله الرحمن ستاسو تعاون به د دې مسجد په تعمیر باندې لګیږي. دغه ځایونه ملګرو ته وښایئ.